زه باید یو څو خبرې نورې وکړم او ما ته هسې چا ویلي چې په ویډیو کې خانمه ځکه چې خلک بیا وایي چې ته نخرې ډېرې کوې. زه نخرې نه کوم، خو زما سپیچ داسې دی او بل زما کله کله زه سټامر کېږم، هر وخت نه کېږم خو کله کله. نو زما سپیچ داسې دی او زه به اوس خبرې او بل دا چې چا پکې دا هم ویلي چې ما له پښتو نه راځي او زه ما له پښتو ګرده راځي، زه که په اردو کې خبرې کوم که په انګلیش کې خبرې کوم که په پښتو کې، زما سپیچ هم دغسې دی. نو زه دغه شان خبرې کوم. نو خبره دا ده چې الپاکستان چې کوم اسلامیک ریپبلیک آف الپاکستان دی، نو اسلامیک او ریپبلیک دواړه یې یو ځای کړي دي شه، او دواړه یو ځای نشي کېدی، یا به اسلامیک پاتې کېږي یا به ریپبلیک پاتې کېږي. نو اوس چې کوم اسلامیک دي او چې کوم د اسلامیک نه انسپایر دي، هغوی دا شروع کړي دي چې کله هغوی اقتدار ته نږدې شي، هغوی ته ښکاره شي چې موږ منسټر جوړېدلی شو یا موږ په پالیټکس کې مخې ته تللی شو، نو هغوی دا کار شروع کړي چې هغوی ځان نه ډېر پیران جوړ کړي شه، لکه اوس عمران فار اگزامپل مثال واخلئ چې عمران داسې کوي چې کوکینز کی اور هر چې کومه بد کار دی هغه عمران کوي شه. I'm sure of this and you must be too. نو هغه چې هر بد کار دی هغه عمران کوي، خو چې کله دغه ویډیوز او چې کوم دغه پکچرز دي هغه صرف هغه راځي چې کوم کې دغه ښځه وایي چې دی خو شپې ته نفلونه کوي د شکرانې او دی چې دی منځونه کوي او داسې او نور نه لیکېږي، ځکه چې دا خو ټرینډ چلېدلی. قائد اعظم چې څنګه و چې قائد اعظم په شیروانی او په جینا کیپ کې زموږ موږ په نوټونو پاتې شو او په نوټونو پاتې شو او په تھانو کې او په عدالتونو کې دغه صرف جینا کیپ او شیروانی والا تصویرونه دي، چې کوم دغه نور تصویرونه دي پینټ کوټ والا هغه ګرده غایب دي. نو پی ټي ایم کې سنې ملایان داسې دي چې هغوی په ما پسې اسپیس راغستې. زه خو څه په پی ټي ایم کې عهده نه غواړم، نه زه تاسو ته وایم چې ما کور کمیټي کې واخلئ یا سم زه په پی ټي ایم کې څه پرسنل گینز نشته دی. زه پی ټي ایم صرف ځکه سپورټ کوم چې دا د یو وکټمز موومنټ دی او دې کې زما خپل کام دی، زما پښتانه دی. زه ستاسو د مخه دا نه سپورټ کوم، زه د خپل زړه د سکون لپاره سپورټ کوم پی ټي ایم. نو تاسو زما په شخصي ژوند څنګه سوالونه کولی شئ چې یا زه جینز اغوندم یا زه ما به په الپاکستان کې تاسو جینز کې نه یې لیدلی، ځکه چې زه هلته به ما ډوب څادر اغوستلو، ځکه چې زه I don't feel safe in الپاکستان شه. ما هلته چرې نه دی سیف فیل کړی، زه کمفرټیبل نه فیل کوم هلته، نو ما به هلته څادر اغوستو او ډلې زه جینز اغوندم. د دې دا مطلب نه دی چې زه تاسو ما ته وایئ چې دا ډمه ده یا څه، ایون ډمن آرټسټ دی، خو بیا هم تاسو ما ته وایئ چې دا داسې ده او دا داسې ده، ځکه چې تاسو خپل اتلان پی ټي ایم اتلان وګورئ. محسن داور، ثنا اعجاز، دوی به په وزیرستان کې پینټ کوټ یا جینز وانه غوندي، خو دوی په چې لاړ شي واشنګټن ته یا په دورو لاړ شي دوی جینزونه او پینټ کوټونه اغوندي، ځکه چې د هر کنټري خپل ډریسینګ وي او د دې نه زما مبارزې باندې څه فرق نه راځي. یا تاسو ما یرولی نه شئ یا تاسو ما شاته کولی نه شئ. زه به ایون که منظور پښتین خپله ووایي چې دا چې دی زموږ سپورټره نه ده، زه به سټیل به زه پی ټي ایم سپورټ کوم شه. او بیا دا خبره چې څه ورته وایي خبره رانه هېرېږي چې دا پی ټي ایم چې دی که نه، دا صرف د دې باندې ملایانو حق نه دی چې دا نه تبلیغي جماعت نه دی چې تاسو د تبلیغي جماعت راښکړی چې دا چې دی دا خو یو موومنټ دی. موومنټ کې هر قسم خلک
دا د پښتنو موومنټ دی او په دې کې به هر قسم پښتانه په دې کې به دا نه چې صرف ملایان به وي او امامت به کوي او شاته به پسې خلک منځونه کوي. دا نشته ځکه چې دا تبلیغ ورکول نه یو راوتی چې موږ به هر کور ته رسو چې تبلیغ کوو چې په کلمې ایمان راوړی او دا وکړئ او هغه وکړئ او زکات ورکړئ او whatsoever. نو دا د دې دپاره دی چې موږ خپل حق غواړو او چې موږ په آپس کې داسې جنګونه تاسو شروع کړي په ما پسې مطلب ما تاسو ته څه ویلي یار چې تاسو په ما پسې لګېدلي یئ او بیا دا چې دی په دې کې ایون موږ وایو چې لر او بر یو افغان نو بیا تاسو د خپل آپس کې نه منئ نو بیا تاسو لر او بر یو افغان چېرته منلی شئ او بیا ځینې پښتانه خو پکې د بر افغانان هم نه مني. نو پی ډي ایم چې دونه مخې ته پرمختګ کړی دی دا صرف د پاکستان د پښتنو زور نه دی دا د افغانستان د پښتنو زور هم دی. د افغانستان د پښتانه چې پکې نه وي نو پی ډي ایم دونه مخې ته تلی هم نشي. نو په دې کې هر رنګه هر قسمه خلک دي چې کوم به پی ډي ایم سپورټ کوي خو د دې دا مطلب نه دی چې هغه پی ټي ایم ریپرزنټ کوي د دې دا مطلب دی چې هغوی سپورټ کوي او د هغوی په شخصي ژوند کې ستاسو هیڅ هغه نشته چې ستاسو کار نشته چې تاسو کار ولرئ چې دا غوندي یا دا کوي یا دا مونځ نه کوي ځکه چې دا تبلیغي جماعت نه دی. تاسو اوسه پورې چې تاسو دا زده نه کړل چې زموږ دشمن مولا دی نو تاسو به دا پی ټي ایم څنګه کم رنګه مخې ته پوځئ. زه صحیح ده موږ به هر قسم خلک اخلو موږ ملایان نه اخلو خو موږ داسې ملا نه منو چې کوم راپاسي او په بل باندې اعتراضونه کوي چې د دا ولې اغوستی او د دا ولې ځکه چې دې کې ګرده یو ځای کار کول دي. دې کې دا نه دي کول چې ته او زه یم دې کې موږ یو موږ وی دا نه دی چې you and me it's we it's our struggle it's not your struggle it's not mine struggle it's our struggle. نو په دې خبرو ځان پوهه کوئ او ما دونه مه ډسکس کوئ زه دونه امپورټنټ پرسنالټي نه یم چې تاسو ما ډسکس کوئ نه زه داسې سیلیبریټي یم او نه زه ستاسو نه ټیک اوور کوم خپل انسیکیورټیز چې دی هغې له لږه دمه ورکوئ. زه ستاسو نه څه ټیک اوور نه اخلم چې زه به تاسو شاته پاتې کړم او زه به مخې ته ولاړه شم. که زما دا کولی نو زما د پی ټي ایم خو به مطلب وز پکې ما سپورټ شروع کړو دې نه مخکې زه یو پرایویټ پرسن یم زما پروفایل پبلیک نه و زما هر څه پرایویټ و زما یو پکچر هم چېرته بهر نه ووتلی خو چې څنګه پی ټي ایم راغی ما خپل پروفایل پبلیک کو او ما خپل پکچرز هم ځکه پبلیک کړل چې ما پکې کلتوري جامې اغوستې وي او زه ویاړ کوم په خپل کلتور زه وامه چې هغه پکچرز شیر شي په دې کې زما څه هغه نه دی او که خلک خپل ډي پیز باندې زما پکچرز لګوي نو په هغې کې ما څه قصور دی ما ورته څه ویلی دي مطلب په هغې کې خو زما هغه نه دی ما خو ورته نه دی ویلي پکچرز ما پبلیک کړي ځکه چې زما خوښ دي زما هغه پکچرز کم پکچرز کم څه هم چې زما کلتور ته فروغ ورکوي پرمختګ ورکوي هغه هر شی په ما ګران دی او زما خوښ دی او دا جینز والا پکچر چې دی دا زه به چېرې داسې پکچر پټ نه کړم یا هغه به نه کړم خو تاسو زغملی نه شئ دا چیزونه تاسو صرف بالښتي ملایان زغملی شئ تاسو هغې ویډیوز ته خوشحالیږئ تاسو هغه ته واهواهي کولی شئ تاسو دا نه شئ کتلی چې مطلب تاسو د بل ازادي نشئ کتلی او زه دا هم نه وامه چې زه ځان ته فیمینسټ هم نه وام ایم سوري که زه فیمینسټ اوفینډ کړم خو زه نه ځان ته فیمینسټ وام نه زه ځان ته اکټیویسټ وام زه صرف یو معمولي انسان یم او چې څه ماته ښکاري نو زه به هغه کوم او په دې کې که بله خبره چا وکړه نو بیا پسې بل ویډیو جوړم